جمال سره تا بیا څه ویل؟ ما دا ویل په دنیا کې خلک موږ ته فکر راکوي، سوچ راکوي، خالص سوچ و فکر راکوي، فکري مو بدلوي او سوچ و نظریه چې دا فکر څه دی. کله چې ته د بل فکر ومنې، د بل فکر زورور دی، تا غلام جوړوي. د بل فکر تا په پښو کې اچي، تا تر پښو لاندې کوي، ته به ټول عمر غلامي کوي. داس په لاس په نامه ورته ولاړې. د بل فکر او د بل نظریه دا معنا لري، یعنی د بل په فکر او نظریه کې ګټه نشته. ته چې ماته فکر راکړې، ته چې ماته نظریه راکړې، ته ماته ورور ډوډۍ راکړه، کاروبار را جوړ کړه، بزنس را جوړ کړه، کور را جوړ کړه، واده راته وکړه. ته یوه ګوله ډوډۍ نه راکړې، یوه ګوله ډوډۍ په دې نه ارزم چې یوه ګوله ډوډۍ راکړې، او ته لس ساعته ماته لګیا یې، ماته فکر راکړې، ماته نظریه راکړې. زه ستا نظریه او فکر ضرورت نه لرم، زه یوې ګولې ډوډۍ ته ضرورت لرم. ته ماته ډوډۍ راکړه، ته زما ضرورتونه پوره کړه. ته ماته فکر او نظریه مه راکوه. نظریه معنا غلام، ټول عمر به غلامي کوې، ولا که د ښځې میړه سولې، ولا که د مور زوی سولې، ولا که د ورور سولې، ولا که د تربور سولې، ولا که سیال سولې، ټول عمر به غلام یې، غلامي به کوې. د سر به دې قیمت نه وي، د وجود به دې قیمت نه وي، د سترګې به دې قیمت نه وي، هر ځای به د وینې بهیږي، هر ځای په وینو سور یې. فکر او نظریه دا معنا لري. خو لیکن ډاکټر ته دې ولاکه بوځي، علاج دې ولاکه وکړي، یوه ګوله ډوډۍ ولاکه درکړي. دا مو ویل.